اشرف غني د تیر حکومت د ځواکونو په شل کېدو یو لامل د تخلیې بهیر ګڼي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله فیسبوک پاڼه خپله مرکه خپره کړې ده. هغه په دې مرکه کې د جمهوري نظام د پاشل کېدو ډیر مسؤلیت پر امریکا اچولی دی. اشرف غني ویلي د تخلیې پلان عملي کېده په خوست، جلال آباد، کندهار او کابل کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ټولو قطاعاتو ته د وتلو وړاندیز شوی و. زموږ جنرالانو ته وعدې ورکول شوي وي. د ملي امنیت اداره چې یوه حیاتي بنسټ و کارمندان یې تخلیه او ایستل شول. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي د غني په حکومت کې د کمزورتیا او بې عدالتۍ پخلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی صادق شینواری په دې هکله وایي د اشرف غني په اداره کې کمزورتیا او بې عدالتۍ شتون درلود، اړیکې پر ضوابطو حاکم و. ښاغلی اشرف غني زیاتوي د دوحې د سولې د هوکړې ځینې برخې یې اړخیزې وې او دغه هوکړه له کابل سره له سلا مشورې پرته د واشنګټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.